په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه تر -10 درجو پورې ټیټه شوې چې دا په وروستیو څو لسیزو کې کمسارې ده. په افغانستان کې د یخنۍ دا څپې لسګونه کسان او سلګونه څاروي وژلي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه انساني او مالي زیانونه تاییدوي. بله ننګونه چې خلک ورسره مخ دي مواصلاتي یا ترانسپورتي لارو بندښت دی او لا هم سخت ساړه دوام لري. د دې سړې هوا لامل څه دي؟ د دې سړې هوا د زیانونو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ میلمه به مې پرې خبرې وکړي. د هوا پیژندنې متخصص وحید الله صدیقي صاحب پروګرام ته په خیر راغلی او ستړي مشئ. د نړۍ په کچه هوا سخته سړه شوې، تاسو هم دا محسوس کوئ. لامل یې څه دی صدیقي صاحب؟ سلامونه تاسو ته او ستاسو لارې ستاسو محترم لیدونکو ته وایم. رښتیا هم په د وروستیو ورځو کې د سړې هوا یو څپه رامنځته شوې چې افغانستان هم ترېنه زیانمن شوی دی. خو په ضمن کې ترڅنګ یې ورښتونه هم ایجاد شوي دي چې نه تنها خلکو ته زیانونه اړولي دي بلکې که موږ د اوبو د موجودیت د هغه نه ورته وګورو، نظر ورته وګورو، یو څه ګټه یې افغانستان ته رسیږي چون افغانستان یو کرنیز ملک دی او اوبه اکثرا د موږ د یخچالونو نه رامنځته کیږي. نو امکان د دې رامنځته کوي چې په غرونو کې موږ واوره د اوږدې مودې لپاره ولرو او په جریان د کال کې د هغو نه استفاده وکړو. د مخنیوي د یخنۍ نه خو داسې خاص کوم تدابیر نشي نیول کېدای. یوازینۍ لاره دا ده چې خلک د هغو سره تطابق وکړي او کوشش وکړي چې په تودو ځایونو کې واوسېږي. بله، تدابیر ته به هم مشخصا به راشم صدیقي صاحب، خو دا سړه هوا به تر کله دوام ولري؟ لکه څنګه چې تاسو وویل د اوسنۍ وضعیت کې هوا د نورمال درجې نه بعض ساحاتو کې تر -15 نه زیاته کته شوې او بعض ځایاتو کې تر -10 د نورمال نه زیاته کمه ده. نو دا امکان لري چې تر آخر د جنوري یا حتی تر وسط د فبروري میاشت پورې دوام وکړي او په ضمن کې ورښتونه چې باران په شکل وو هغه به د واورو په شکل رامنځته شي. د دې سړې هوا د زیانونو مخه څنګه نیول کېدای شي صدیقي صاحب؟ وړمه ورځ د سړې هوا له کبله 22 کسان هرات کې د مرګ حالت څخه وژغورل شول. تاسو څه وایئ چې د دې زیانونو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ دا نو ګرځي دولت ته چې هغوی د زیانمنو خلکو سره مرسته وکړي، نه یوازې د انسانانو سره بلکې کوم مواشي چې زموږ د قانون لري د هغو لپاره مناسب ځایونه رامنځته کړي. چون په افغانستان کې موږ د اقتصاد دومره وده نه ده کړې نو یو څه زیانمن به وي او بل خصوص په منطقو کې چې دوی مخکې هوا ډیره سړه نه وه او آماده نه وو. په اکثره سرتیرو ساحو کې خپل خلک د دې نه آمادګي ورته نیسي د مخې نه او د خپل حیواناتو ځان لپاره تاوده ځایونه ایجادوي. خو دولت او مرستندوی ټولنې باید په دې اړه همکاري وکړي ترڅو زیانمنو خلکو سره د سون توکو چې بل خصوص افغانستان کې وځي خلکو اقتصاد ښه نه دی د هغوی سره مرسته وکړي د سون توکي او د انرژي د برابرولو په بخش کې دوی سره مرسته وکړي. تاسو ویل چې په داسې شرایطو کې حکومتونه هم دنده لري چې باید د خلکو سره مرسته وکړي، خو که دوی ته فرضاً خلکو ته مرستې ونه رسیږي، په خپله خلک څه کولی شي؟ مشکل سوال دی چون که دوی خپل مالی امکانات ونه لري د سون توکي ونه اخیستی شي نو د دوی لپاره به یو څه ستونزمن وي. نو یوازینۍ لاره دا ده چې هغه خپل کور ځایونه تاوده وساتي چې د هغوی لپاره انرژي ته یا د سون توکي چې یا بخارۍ دي یا هم په مختلفو شکلو باندې خلک هلته افغانستان کې استفاده کوي هغو ته آمادګي ونیسي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه صدیقي صاحب د دغې سړې څپې اغیزې څومره دوام کوي؟ داسې هم کیږي چې کله هوا ګرمه شي بیا بیرته هوا سړیږي او د ژوند د بیلابیلو برخو لپاره وروسته تر دې څپې څه کول پکار دي؟ کوم ځانګړي وړاندیزونه شته چې د سړې هوا وروسته په نظر کې باید ونیول شي؟ زما د تخصص د اوبو بخش کې دی، زه په اوبو اړه تاسو ته معلومات درکم. کچون موږ وګورو کله چې سړه هوا رامنځته کیږي نو ورښتونه په شکل د واورې رامنځته کیږي. دا د اوبو د موجودیت لپاره په جریان د کال کې مثبت اغیزه کوي. اما چون په راتلونکو میاشتو کې چې د مارچ او اپریل او تر هغې نه وروسته ده د وړاندوینه داسې ده چې د هوا هغه نورمال درجه تر حد نه یو څه لوړه ده چې دا باعث د دې کیږي چې اوبه زر ویلی شي او د افغانستان نه وبهي، یعنی خلکو ته به په لاسرس کې موجود نه وي ترڅو د کرنې او یا نورو خدماتو لپاره استفاده کړي. پرمختللي هیوادونه دوی اکثرا مانیټرینګ سیستمونه لري او ارلی وارنینګ سیستم لري چې د دې لپاره دوی آمادګي ولري چې وړاندوینه وکړي چې په کومه میاشت کې هوا څنګه تغییر کوي یا د اوبو موجودیت څنګه تغییر کوي. د اوبو متخصص وحید الله صدیقي صاحب، ډیره مننه کوم ستاسو د وخت او ارزونې څخه. کور مو ودان. مننه تاسو هم.